Hello, how are you, my dear students? Fine, feeling well, happy? Okay, that's great that you're fine and I'm still fine with the grace of Almighty Allah. سلام ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو بیا هم زه ستاسو د انګلیسي د ژبې استاد هلال احمد محرس یم. ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس دی صفحه 4 پنځم څپرکی دی. صفحه 4 پنځم څپرکی دی. ګرانو زده کوونکو په دغې څپرکي کې زموږ درس د تیرو لومړیو څلورو څپرکیو بیا لیدنه دی، ریویو دی. ګرانو زده کوونکو ولې موږ د تیرو څپرکیو بیا لیدنه یا ریویو کوو؟ ځکه چې هغه کوم درسونه چې موږ په تیرو لوستونو کې ویلي د هغو یو ځل بیا هم تکرار یا لیدنه کوو تر څو تاسې ته هغه ډیر زیات واضح او روښانه سي او هیڅکله مو هیر نه سي. ګرانو زده کوونکو بیا هم د نن ورځې په لوست کې تاسې ته ما 12 انځورونه راوړي دي او د هغو 12 انځورونو نومول دي. انځورونو ته وګورئ او اړونده کلمه له انځور سره ونښلوئ. ګرانو زده کوونکو کومې کلمې تاسو ته په کتاب کې درکړي دي هغه کلمې زه تاسو ته په تختې باندې لیکم. بیا به هر انځور درته ښیم، تاسې به هره کلمه له سم انځور سره څه شی کوئ؟ نښلوئ. ګرانو زده کوونکو لومړۍ کلمه چې موږ ته راکړې ده هغه اپل دی. اپل، book, cat, dog, egg, fish, goat, hen, iron, jug, kite, lamp. ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته په تختې باندې 12 کلمې ولیکلې، 12 نومونه. مخکې لیدنه چې تاسو ته د دغو 12 کلمو یا د دغو 12 نومونو انځورونه درښکاره کړم. راځئ یو ځل بیا هم د دغو کلمو په تلفظ او د دغو کلمو په لوستلو باندې تمرین وکړو. هره کلمه له ما پسې 3 ځلې تکرار کړئ. اپل، 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 اپل. book، 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 book. cat، cat، cat. dog، dog، dog. egg، egg، egg. fish، fish، fish. goat، goat، goat. hen، hen، hen. iron، iron، iron. jug، jug. kite، kite، kite. lamp، lamp، lamp. ګرانو زده کوونکو د دغو کلمو معناګانې په پښتو کې څه شي دي؟ لکه اپل مڼه، بوک کتاب، کیټ پیشکه، ډاګ سپی، ایګ هګۍ، فش ماهی یا کب، ګات وزه، هن چرګه، آیرن اتو، جگ معنا جگ د اوبو، کایت پتنگ یا گوجی پران، لمپ معنا چراغ.
ګرانو زده کوونکو اوس راځئ زه تاسې ته انځور در ښکاره کوم. زه چې تاسې ته کوم انځور در ښکاره کوم تاسې باید د هر انځور سره څه شی وکئ هغه کلمه ونښلوئ. نو ګرانو زده کوونکو اول انځور چې زه تاسې ته در ښکاره کوم هغه کوم انځور دی؟ ایک دی. لومړی انځور هګۍ. هګۍ ته په انګلیسي کې څه شی وایي؟ ایګ ورته وایي. آفرین. اوس تاسې راځئ په دغې درکړې شویو 12 کلمو کې چېرته ایګ لیکل سوی؟ ایګ دلته لیکل سوی. نو تاسې به هم په خپلو کتابو کې د ایګ کلمه را اخلئ د هګۍ سره به یې څه کوئ؟ نښلوئ. ګرانو زده کوونکو په همدې ترتیب دغه 12 انځورونه له دغو 12 کلمو سره ونښلوئ. تاسې ته یو انځور د یوې کلمې سره نښلولی د بېلګې په توګه اپل له مڼې سره. دوهم بوک دی. بوک څه معنا؟ بوک اوس مې تاسې ته ترجمه هم کړ. بوک معنا کتاب. نو په دغې درکړې شویو 12 کلمو کې کتاب چې هر چېرته وي نو تاسې به بوک له کتاب سره نښلوئ. په همدې ډول له 3 څخه تر 12 پورې دا ستاسې دنده ده. تاسې په خپلو کتابو کې دغه فعالیت سرته ورسوئ. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ read the above words وایي پورتني کلمې ولولئ. هغه کلمې کومې کلمې دي؟ These are the words. دغه کلمې دي. دغه کلمې ګرانو زده کوونکو اوس تاسې ولولئ. Apple. Very good. Okay, second one. دوهم book. آفرین. Cat. Dog. Egg. Fish. Goat. Hen. Iron. Jug. Kite. Lamp. Very good. آفرین ګرانو زده کوونکو. اوس راځئ ګرانو زده کوونکو صفحه 44 په 44 صفحې کې تاسې ته زه یوه کورنۍ دنده درکوم. آیا پوهیږئ تاسو ته زه په هر لوست کې ولې کورنۍ دنده درکوم؟ ځکه زه په تاسې باندې باور لرم چې تاسې خپلې کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ دنده کومې کلمې چې مونږ په دغې سی ایکسرسایز کې وویل. Write the words in part C. هغه کلمې چې په سی ایکسرسایز کې تاسو درکړل شوي دغه کلمې وایي تاسې ولیکئ in your notebooks په خپلو کتابچو کې. And draw 5 of your favorite pictures and color them. او په دغو 12 انځورونو کې تاسې 15 انځورونه وښکئ په خپلو کتابچو کې رسم کړئ او بیا یې رنګه هم کړئ. ګرانو زده کوونکو راسئ صفحه نمبر 65 ته. کومه صفحه ده؟ 65 صفحه. بیا هم 5م څپرکی دی. د دغې درس موخه یا هدف څه شی دی ګرانو زده کوونکو؟ د 3مې او 4مې برخې د اړوندو کلمو د لوستلو او لیکلو جلا کول دي. ګرانو زده کوونکو بیا هم په دغه لوست کې لومړی موږ ته یو ډایلاګ راکړل سوی. څه شی راکړل سوی؟ ډایلاګ یعنې خبرې اترې دي. ګرانو زده کوونکو په دغې ډایلاګ کې بیا هم د روغبړ او یا هم د هرکلي طریقې لیکل سوي. هلو. هلو. هلو معنا سلام. هلو کله چې تاسې د یو کس هرکلی کوئ تاسې یا د یو کس سره روغبړ کوئ تاسې په هلو باندې هم کولی شئ. هلو معنا سلام. که هلک وي
یا مثال نوم چې هر شی وي hello علی سلام علی که نوم خدیجه وي نو hello خدیجه. که چېرته ګرانو زده کوونکو ستاسې نوم زده نه وي نو څه ورته ویلی شئ hello mister hello mister سمه ده یا ورته ویلی شئ چې hello man right یا ورته ویلی شئ hello miss که هلک وي ورته ویلی شئ چې hello boy hello girl که نجونې او هلکان وي نو hello boys and girls. دا د روغبړ یوه یا د هرکلي یوه طریقه ده. ګرانو زده کوونکو وګورئ hello boys and girls سلام هلکانو او نجونو. hello teacher سلام استاد. how are you تېر لوست کې مونږ ویل چې کله مونږ د یو چا د حال په اړه پوښتنه کوو نو how are you fine thank you ښه یم مننه. ګرانو زده کوونکو صفحه شپږ شپېتمه دی. په دغې صفحې کې ګرانو زده کوونکو the teacher points to a picture and the students name it. ګرانو زده کوونکو زه به تاسو ته هر انځور ته اشاره کوم تاسې به ماته د هغه انځور نوم اخلئ. ګرانو زده کوونکو راځئ زه سوال په what is this باندې کوم. سوال په څه شي باندې کومه سوال په what is this باندې کومه. ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته په تېر لوست کې هم ویلی ده چې what همیشه د شیانو په هکله پوښتنه کوي. what is this که چېرته یو شي په اړه پوښتنه کوئ نو what is this. که چېرته زیات شیان وي what are these. سمه ده ګرانو زده کوونکو. اوس راځئ بیا هم تاسې ته په دغې لوست کې 14 انځورونه درکړل سوي. زه به د هر انځور په هکله له تاسو نه پوښتنه کوم تاسې به ماته د هغه انځور نوم اخلئ. مخکې له ده نه چې زه د دغو انځورونو په هکله پوښتنه وکړم یو ځل بیا هم د دغو انځورونو نومونه تاسو ته زه وایم. خپلو کتابونو ته وګورئ ګرانو زده کوونکو. له اول انځور نه تر 14 انځوره پورې زه د هر انځور نوم اخلم. map 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 queen 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 net net sun sun pen pen radio radio umbrella umbrella table 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 van 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 orange 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 wall 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 x-ray 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 zoo zoo zoo. اوس ګرانو زده کوونکو د هر انځور په هکله زه له تاسو نه پوښتنه کوم تاسې ماته د هغه انځور نوم واخلئ. لکه د مثال په توګه what is this. ګورئ اشاره یې قلم ته کړې ګرانو زده کوونکو. ما تاسو ته په تېرو لوستنو کې دا هم ویلي که چېرته سوال په what is this باندې پیل سوی وي نو تاسې به ځواب په څه شي باندې ورکوئ it is. سمه ده. what is this it is a pen. what is this it is a map. what is this it is a queen. what is this it is a net. په همدې ډول اول څخه تر 14 پورې هر تصویر د هر انځور په هکله پوښتنه وکړئ او بیا ځواب هم ورکړئ. سوال به تاسې په what is this باندې کوئ. سوال په څه شي باندې کوئ په what is this باندې او بیا به ځواب ورکوئ. ګرانو زده کوونکو دا اوس تاسې د نن ورځې درس تر بیا درسه پورې زه تاسې په لوی راپسپارم په دې هیله چې د نن ورځې درس تاسې ته ګټور تمام سوی وي او تاسې ډېر څه زده کړی وي. ښه ورځ د خدای په امان.